السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره درې وظیفې در شیر کوم. درې وظیفې زه تاسو ته درخایم. یو وظیفه دې باره کې چې د دې وظیفې تاسو اهتمام کوئ نو ان شاء الله تاسو هر مشکل به اسانيږي او هر حاجت به مو ان شاء الله پوره کیږي. هر پریشانی به مو ان شاء الله د دې په برکت سره ختميږي او د هر کار به تاسو الله تعالی کفیل ګرځي. هر کار به تاسو الله تعالی برابرۍ. هر کار به مو الله تعالی سره ترسي. یو وظیفه خو به دې باره کې او ډیره اسان وظیفه ده ان شاء الله. ټیک ده. دویم وظیفه دا ده چې یو کلمه به زه تاسو ته درخایم ان شاء الله په سکرین به ان شاء الله زه تاسو ته درلیکم. نو دا کلمه چې تاسو وایي کنه د نه بعد چې څه دعا هم وکړي تاسو به ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره کیږي. ټیک شو. دویم وظیفه به دې باره کې او یو وظیفه دې باره کې چې چاته ډیره سخت غوسه ورځي چې دوی چې زموږ غوسه دې را کنټرول شي. غوسه د کنټرول نه بهر وي. ډیره سخت غوسه ورځي نو د دغه وظیفې چې اهتمام کوي نو ان شاء الله د غوسه به کنټرول شي. غوسه به ختم شي. غوسه بیا ډیره نه ورځي ان شاء الله. ټیک ته جی. نو راځو وظیفو طرف ته. خاطون لړومبنه دا د غوسې والباتو هم دا لګه اسانه ده. نو دا د ټول نه مخکې ویم چې چاته ډیره سخت غوسه ورځي چې د دې غوسه د قابو نه بهر وي چې دوی وي زمونږ د غوسه د قابو کې راشي نو دوی له وظیفه پکار ده. زموږ عزتمن غواړي غوسه قابو کول پکار دي. غوسې په ذریعه سره انسان هر کار کوي. بیا انسان پر وروسته ډیر ځان خپېماني دا قتلونه چې کېږي دا د غوسې په وجه کېږي. دا جنگ جګړې چې کېږي دا د غوسې په وجه کېږي. که چا غوسه په کنټرول کې رااله که نه دا جنگ جګړې به ختم شي. په کور کې نه اتفاقیه به ختم شي او دا دشمنۍ به ختم شي. قتلونه به ختم شي. خو که چېرې د انسانان غوسه په کنټرول کې رااله نو زموږ عزتمندو غوسه کنټرول کول ډېره غټه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي که نه وي پهلوان هغه نه دی چې کوم یو سړی بل سړی اوچت کې عظمه کې لیرا گزار کی دې ته پهلوان نه وي. پهلوان هغه دی چې هغه د غصې په وخت کې خپل ځان کنټرول کی. غصه د کنټرول کې دا پهلوان دي. نو زموږ عزتمندو کوم کسان چې وي چې زما د غصه کنټرول شي دی له څه پکار دي. دا یو آیت کریمه د لومبه آیت کریمه وری. آیت کریمه داسې دی بسم الله الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. دا آیت کریمه چې ده کنه چې چاته ډیره سخت غوسه ورځي غوسې د کنټرول نه بهر نو دی به 101 پیری یوصل او یو پیری یوصل یو دا به لک شانچینی برابر خلی چینی او دا آیت کریمه په 101 پیری او یو دغه چینی دی خوري بیا 41 ورځې پورې دی داسې دا وظیفه جاری وساتي کنه 41 ورځې پورې 101 پیری د هر ورځ دی لک شانچینی راخلی او 101 پیری دی د آیت وای په دغه چینو باندې ورشوف کوي او دا چینی دی بیا خوري. نو ان شاء الله د غوسه به زر تر زر را کنټرول شي. غوسې چې د ډیره سخت ورځي د غوسه به کنټرول شي او بیا به جنگ جګړې هم ختم شي. نه اتفاقیه به هم ختم شي او دشمنۍ به هم ان شاء الله د دې په برکت سره بیا خپل ختم شي. ټیک شي. دا شو یو وظیفه. دویم وظیفه د باره کې دا چې د دې تاسو اهتمام کوئ اسان وظیفه ده. نو د دې په برکت سره به تاسو مشکل نه مشکل کار اسان شي. هر کار کې به مو الله تعالی کفیل شي او تاسو ټول فکرونه مصیبتونه پریشانی به ختم شي. نو راځو د دې وظیفې طرف ته. لومبه د آیت کریمه وری. آیت کریمه داسې ده حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ویل شي حسبنا الله ویل شي خدواره ویل شي که حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم داسم سیدی او که حسبي الله مو ویل داسم سیدی ها حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم. ها اوس د دې څنګه طریقې کار دی. دا آیت کریمه چې دی کنه دا چې څوک سحر او ماخام صرف او پیری وای چې صرف او پیری سحر وای او او پیری ماخام وای نو د دې د ټولو کارونو کې به الله تعالی کفیل وګرځي. هر کار به الله تعالی سر ترسي او د دې ټول مصیبتونه پریشانې به ختم شي او هر مشکل کار ورته آسان شي. هر حاجت به الله تعالی پوره کوي. ټیک شو جی. او دویم کول مطابق چې څوک دا آیت کریمه دا چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا چې د جمعې په ورځ باندې د سحر منځ نه مخکې څوک درې پیرې صرف وایي صرف درې پیرې نو د دې ټول ګناهونه به وایي الله تعالی معاف کوي. ټیک شو جی. نو دا آیت کریمه چې دی حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم. کم انسان چې سحر او ماخم او پیرې وایي
ټول مشکلات به ختم شي، مشکل نه مشکل کار به ورته آسان شي، هر حاجت به الله تعالی پوره کړي او مصیبتونه غمونه او تکلیفونه به هم انشاءالله د دې په برکت سره مکمل ختم شي. ټیک شو جی. اوس راځو درېیمې وظیفې طرف ته. یو دعا ده درته درښیم چې تاسو دې نه بعد چې څه دعا هم وکړه اب انشاءالله قبلېږي، خو لږ شانتې دا دعا چې دا معمولی شانتې لویم ده په سکرین مې انشاءالله زه تاسو ته درلیکمه، ځان نه تېنه سکرین شاټ تصویر وباسئ او انتهایی اسانه او ډېره مجربه وظیفه ده. ښه دې باره کې ابن عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی دی، هغه وایي دا دعا چې ده دا کومه چې تاسو ته زه ښیم دا وایي جاهلانو ته ونه ښایئ، هسې نه چې دا تاسو جاهلانو ته وښایئ ای به پې بیا خلکو ته بد دعا کوي، خیرې به ورته پې کوي، نو دا که بد دعا به بیا قبلېږي، خلکو ته به تکلیف ورسوي، نو دا دعا جاهلانو ته ونه ښایي. نو زما عزتمندو دعا درته درښیم، خو برای کرم ګورئ د بد دعا دپاره به یې نه استعمالوئ، ښه چاته بد دعا پې ونه کوي، د خیر کارونو دپاره استعمالوئ. ټیک شو جي. نو د دې لږ شانتې طریقې کار هم دی، دعا چې دا ډایرکټ به دا دعا نه وایي. ټیک شو جي. د دې طریقې کار داسې دی اسې خو دا دعا د جمعې مانځه نه بعد دی، خو خیر بیا تاسو ته طریقه ښیم که جمعې مونځ څوک نشي کولی لکه زنانه دي یا چاته یو ځای کې د جمعې مونځ نه کوي نو دوی بیا څنګه طریقې سره وایي. خو راځو لومبې طریقې کار طرف ته دی به څنګه طریقې کار یي. د دې دعا نه به تاسو 3 ورځې مخکې روجې نیسئ، د بت په ورځ باندې یعنی شروع په ورځ باندې به روجه ونیسئ، بیا د جمعرات یعنی زیارت په ورځ باندې به روجه ونیسئ او بیا به د جمعې په ورځ باندې روجه ونیسئ. دا 3 روجې چې تاسو نیسئ که نه د جمعې په ورځ باندې بیا تاسو غسل وکړئ وبلامبئ او مونځ طرف ته به روان شي. نو بلاره کې چاله لږه شانتې صدقه ورکوي، که 10 روپۍ وي 20 روپۍ وي چې څونه ستاسو وسي، چاته غریب ته به صدقه ورکوي او بیا چې کله مونځ نه فارغ شي دا دعا به وایي. دعا درته وایم خیر، خو که چېرې اوس یو ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي یا زنانه دي دوی به څنګه کوي، نو دوی همدا طریقې کار دی چې دوی به د شروع په ورځ باندې زیارت په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې به دغه روجې ونیسي، دا 3 روجې به ونیسي. نو چې کله د جمعې ورځ چې که نه دوی به بیا غسل وکړي وبلامبي، دې نه بعد به دوی ماسپښین مونځ ته روان شي. ښه ماسپښین مونځ چې څوک د جمعې مونځ جمع سره نه کوي دوی به بیا ماسپښین مونځ کوي. ماسپښین مونځ چې څنګه وکړي ماسپښین مونځ نه بعد بیا دا دعا ویل دي. ټیک شو. چې څنګه ماسپښین مونځ نه یا د جمعې په ورځ د جمعې مونځ نه چې څنګه بیا فارغ شي که نه نو دا دعا به تاسو اول ووایئ. دعا ته غوږ شئ. ښه اللهم إني أسألك باسمك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني مسألتي وتقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. بس دا بصرف یو پیرا ووایي. یو پیره به دې دا وایي چې دې نه بعد چې څه دعا هم وکړي تاسو انشاءالله زر تر زره به د الله تعالی په فضل سره قبلېږي. ټیک شه جي. نو دا چې دی که نه د جمعې په ورځ باندې دی صحیح طریقه د دې بیا وورئ د شروع زیارت د جمعې په دې 3 ورځو باندې روجې نیول دي او که چېرې یو ځای کې د جمعې مونځ کېږي نو بیا به د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او لاړ به شي جمعې مونځ طرف ته لږه شان صدقه به ورکوي چاله او دې نه بعد بیا د جمعې مونځ به ادا کوي او بیا به ورپسې دا دعا وغواړئ. دا دعا به ووایي لومبی خیر د ځان موبایل نه ویلی شي په لیکلو کوي ځان ته یې لیکئ لیکلو نه ویلی شي. دې نه بعد چې بیا څه ضرورت یې څه حاجت یې که بیا دعا وغواړئ. ټیک شو. او که یو ځای کې جمعې مونځ نه کېږي نو دوی به هم عمده طریقې کار دی د شروع زیارت جمعه د دې په ورځ باندې به روجې ونیسي، د جمعې په ورځ چې شي کله نو بس غسل به وکړي، بیا به لږه شان صدقه ورکړي. صدقه پیسې ضروري نه دي، که څه روټۍ ترکاري وي چې دام چاته ورکولی شي. دې نه بعد به بیا تاسو مونځ وکړئ د ماسپښین جمعې په ورځ باندې به د ماسپښین مونځ وکړئ. دې نه بعد به بیا دعا وغواړئ چې دا کلمه به وایي. دې نه بعد چې بیا څه دعا کوي اب انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره زر تر زره بلکې په هغه سات باندې پوره کېږي. ټیک شه جي. الله رب العزت مو خوشحاله باز ساتي. دعاګانې کوئ. دعاګانې